د واده 2 کاله پس جنې خبره شوله چې داغه خاوند داغه رور دی. ډیره زیاته عجیبه واقعیا مخې ته راغلی ده چې برازیل سره تعلق لرونکي یو زنانه یو ریډیو ته تللی دالته کې پروګرام دوران هغې د دې خبرې انکشاف کړی دی او ویلی دی چې بچپن کې د هغې یو ورور بېدرکه شوی و، ورک شوی و او بیا چې د هغې واده کله هغه ځوانه شوله، ظاهره د هغې واده وشولو چې کوم هلک سره د هغې واده شوی و د هغه واده 2 کاله او هغه نه بیا بچي هم راوړي دي او وایي چې اوس چې کله مونږ ته معلومات شو چې بچپن کې زما کوم ورور وی ورک شوی و، زما چې چا سره واده شوی دی دا هماغه هلک دی. نو مطلب د واده وی 2 کاله زمونږ شوي دي، ماشومان هم دي، اوس چې دی د یو بل نه جدایي اختیار کړې ده. نو ډیره زیاته عجیبه واقعه مخې ته راغلې ده. زما خو چې واورېدل نو ما وي چې زه تاسو ټولو سره شیر کړم چې دنیا کې کم قسمه واقعیات چې دی مخې ته را روان دي.